ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم دروجه میاشت رالا داغه متعلق یو سو ضروری خبر استاسو مخ کې عرض کول دي الله فرمایي چې هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي کتب علیکم الصیام فرض شوی د پتاسو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شوی و په هغه خلق باندې چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوی نو روزه په تمام امتونو باندې فرض وا دار چا د شان مناسب روزه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خله بندولو ته نه وي روزه به دارشی نسی دسترګو بم روزي غلط کار تب پکې نه ګوري د غوګونو بم روزي غلط خبره به پکې نه اوري د خپو بم روزي غلط زینو تب پکې نه زئی د لاسونو بم روزي غلط سيزونه تب نه اچي نو روزه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وي روزه د دې ټولو سيزونو نامه ده بعض ائمه تر دې پوری لیکلي دي چې کچا په روزه کې غیبت وکړو پردی بده او اله د خپل مفادو د پاره نو په دې روزه ماتي خلبهم چې ده په غلط شی باندې نه استعماله جبابا په غلط شی باندې نه استعماله دا احتیاط بم کوي د روزي میاشت ته رمضان وای رمز په عربي لغت کې سوزول ته وای یو شی چې بل شی سوځي دې ته رمز وای علماء لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه یې خېدا چې کدی میاشت کې سړی
د ایمان په تقاضا باندې روزه ونیوي نو د یو لسو میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټول په دې باندې اوسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا روزه په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روزه فرض ده داسې 15 وخته منظم فرض ده. څنګه چې روزه فرض ده داسې چې پیسې ور سره حجم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې پیسې ور سره زکاتم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې بل سړی دی ولیدو او درو جماعت یو د پښمنی درکه نه لګي نو هغه سره امدادم فرض ده. دا وره که په یو محله کې یو کور بی پښمنی روزه ونیوا یو کور الله به پیدا ټوله محله جهنم ته لېږي. که په روزه کې یو غریب روزه ماته نو او په تا پته ولګېدا او داغه روزه ماته نشتا او تا ولا درو جماعتي بندوبس نکو الله به ټول محله جهنم ته بوزي. او دې ته نه وایي چې روزه مونږ او راشي د شپې اپس پسې ودرېږي او صاحب حافظم چې کوزو پاس کیږي غرړې 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 څه چل دی ختم شو ختمونه نخلتي زمونږ بیړه تباہ ده. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوه بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم چې د قبر حال به معلومولو چې دې مړی باندې لاندې سال دی او دواړه بزرګانو چې کومي اديره ما ته خودلې دي 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته ویل چې بچیا د ټوله اديره کې داسې بړې نشته چې ته وګوره زړه دې خوشحال شي. دا ټوله اديره کې مړی چې دي دا ناشتي او غوخي ته غسیږي لګیا دي. په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکا بدر نه پری کی چا چاړه دا سلان دی راځي بیا به دا غوخه ورته جوړ شي بیا بدر نه تیکا پری دا ټول مړی په قبرونو کې چې پراته دي غوخه ته غسیږي لګیا دي. تاسو چې مړی خخ کې پادیره کې څه کوي؟ ا د مړی وارث تر رضا د خدای رضا د خدای زبد خندیر بچی چې رضا د خدای نه نو دا به مړ کېده. وای تاسو ټول چې رضا د خدای نه نو دا د خندیر بچی به مړ کېده. او د خدای رضا او مرداري کو کنه نو بسر سره به ځان ورته خېسي رضا د خدای رضا د خدای دا دوا به یاد کړ دا دوا به یاد کړ په دې نه کیږي. خپل چې دی واخلی یلته دی کېګ دی خد سنبال کا بیا در نه لیگ دی در تبراشی د قهر ریگ دی تکیا د خدای شاپ ګورستان کې مرګ دې په سر دې میرا فقیران شته بوخره پزړ توګیر آخر بلاړ شي د دې
مرگ دے پسر دے میرا فقیر شتے بوخری پزڑ توگیر آخر بلارشی ددی جایگیرا غشنی والے درتا کمان کی دا سی درتا ولار دے دا مرگ منٹ پستی پسینه ننوزی یو کپ میاش پستی ننوزی یو کپ هفته پستی ننوزی دا ټول جایگیرونه چې دي دا به ختم شي. یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کاله مخکې 70 لک روپۍ ته پاتې کېدی. وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروسته د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسئ داسې چې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګوري. یو سړی ورته ناست هغه ورته ولې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو. نو هغه ورته ویلي چې خدای دې خوار کا چې راتلی څه دې راوړي ځان سره. تاسو چې د موره پیدا کېدې څه غوټه در سره و څه دې راوړي دي خو چې څنګه 2 لاس راغلې وي داسې 2 لاس به تیزی کنه څوړي خو نه ځان سره. نو عزیزانو بړومبه شپه چې کوم پولیس با په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بی دینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خلینه بارو او داسې کې نه چې کې نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی دنیا کې څه عقیده و دې چې ورته وګوري نو دې به وای چې ها ها لا ادري والله کزه خدای پیژن دا پیژنې دا څوک دی والله کده خو زه پیژن. اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته وایې چې زه رسول الله نه پیژنم ستا بسادي ستا بسادي دا خو په دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار اپ زړه کې لیکلې چې داغه خلاص څنګه وا داغه غاخونه څنګه وو او زتا سونه د جمعات کې چناسي تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه څنګه وو ویلې شي څوک داغه پوزه څنګه وا سترګې څنګه وي د سر وختې سو قسمه وو ویل شي چې لاسونه څنګه وو پلار اتلل څنګه وو لباس څنګه وو پټکې څنګه وو صادر څنګه وو د چهره بناوټ څنګه وو دا نقشه به دې زده کړی او په دې نقشه به مینه انا باغه فوټو چې اوس ته چې د کم سړی نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو ته به وای چې دا پلانې دی وای ټول سم وای ما ستړی کوي ما کم سړی چې ته نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو نو ته به وای چې دا پلانې دی او چې پیژنې او فوټو درته څوک خو نو څه به وای چې دا پلان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وخی
نو چې تا وړاندې نه هغه خط او خال پیژندلی نو به وایي چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړم. نو ملائکه به ورته وایي صدقتا، ته رښتیا وې، مونږ ته وړاندې نه پته و چې ته به همداسې وې، او چې ته وې چې ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، ملائکه به وایي خبيثه، مونږ ته وړاندې نه دا پته و چې ته به همداسې وې. نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې، یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس وروړي او کله لاندې وړي، کله پاس وروړي او کله لاندې. د لاهور ادیرا مولانا شمس الحق افغانی ته حضرت لاہوری رحمت الله علیه پسترګو خودلې وا، ویل په مخه را تلاس راخ کو او راته وی چې دې ادیرې ته وګوره. افغانی صاحب قران خورو چې ما ادیرې ته وکړه د هر قبر نه د اور لمبې راوتی، د هر قبر. نن درې ورځې ته مړی پسې ناشته تا سره د احساس وی جما چیخه ده دغه بسالی ال قبر به یو سټمارې زوی برازي او دا دوا بیان کو، دا دوا بیان کو، او بیا چې معتبر راشي خان راشي، خان راشي، ارباب صاحب راشي، افسر صاحب راشي، نو ټول ورته ټوکرای شي او هغه بکینی نو پردي زبیداسونه خدا دوا بیان کو. دا داسې کی اشاره کم زیته وکي استامړې چې شوی د زما د ته په خوشحال شي چې خانم راغی زما مړی ته. دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړی خبر نه دی ګرځولې، په زندګۍ کې ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات، په بازارونو په جمعاتونو کې او په بازارونو کې د مړي خبر ګرځول چې دي دا حرام دي، د مړي خبر ګرځول. په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړی تلاړ نشمم ګیلې نشتا، ځکه چې ما خپل مړی ته ترا غوښته نه نو زاور کې خپل کار کوم. ستا واده ته ز قدر نه رالم په ما دي سګی ده نه زما دي خړلې ده او نه ستا خرمه، زاور کې خپل کار کوم. خبره د دین کوا، یارانه د دین کوا او تعلق د دین ساته، د دنیا مکوا. تباہ بشي، غرق بشي، انجام بم بیا داسې وی چې څوک بم راټینګولې نشي. دیو جنا سوچ وکي روزه د الله تعالی د داسې عبادت ته، داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي، په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی سے بوئی، په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرگ جمیل وي، په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسیس بوئی، هر عبادت کې ریا راتلی شي. روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی، کته پټاو خورم چاته پته بنه لګي. نو واحد عبادت پټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا ناراضي. نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي. عزیزانو یو ټکی بل وره، تاسو مونږ ټول غریب خلک یو. یو غریب مزدورکار لا چې د کلی خان روټۍ وکي
ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی ها چې خان ورته روټیو کیو راوي غواړي ا مزدور بسک نواب ورته وکي د ملک بادشاہ یو غریب ته روټیو کی الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو څو دانې داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي نو وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټه وکړه چې په ما پرون الله ډېر لوی مهرباني کړې ده وی بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچی دانې راکړي چرته زو چرته د بادشاہ لاس کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړي د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټۍ کوي د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي واحد عبادت چې ده هغه روزه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به روزه زمانہ او د دې جزا به ز په خپل لاس ورکوم نو تاسو ته به دغه روزه ثواب د الله په لاس ملاوي یا الله چې د الله لاس بسنګي یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به روزه زما ده او د روزه په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم الله وی د روزه په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم یعنی زبر د روزدار شم په دې لنډای بوچای روزه باندې الله بستاشي اسی وېما چې یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره زمونږ د کمزورۍ ته ګوره او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره او یو ور درته کوم عزیزانو چې دا ووري نن سبا هو رو جماعتي د پاره د خلکو سره نخري جوړی کړي په خپل علاقې کې چې کمزې اوسې گئی دا کوشش وکوي چې اسنه چې درو جماعتي وختي او د چارو جماعت نه وي بیا به تباہ شي غرق بشي په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسنه چې څوک به پښمنی پاتې نشي څوک به چایو پاتې نشي نو تبوي چې مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو تا یو سړی راته بل ورته مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو کینه د ګډي بچیا تا ځان له سکړی وګټه واخه به دې پخ کړی ټیپر به دې پکې چوری چټنی مټنی به دې ځان له سکړی په خدای قسم
حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخوړو امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ بدرې روزه تا د پاره ودیسو دواړه خدای جوړ کړ دواړو روزه ونیوه چې روزه ونیوه چې ما خام شو دروازه کې आवाज شو حضرت علی د روزه ماتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړیو دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي ا دواړو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټولو چت کو غیله بار ورکو د چا غنی کبه وکي مولا به وکي یا به پیر صاحب وکي یا به ګیراور صاحب وکي یا به اتی صاحب وکي د چا مور به وکي زبردست وکم سباله بیا رو جکړه په نهاره چې بیا رو جکړه چې ماخام بیا څه قجوري وغیرہ تیار کړی بیا دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو دروټه درکب نه لګي بیا حضرت علی ار سوچت کو باره ور بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې دا سکه مونږ به نه خورو نه فاطمه وا کنه خاتون جنت وا کنه مونږ به د خپلو انبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دي ته بده سیو کوي تاسو په ایمان وای ها زبې وکم تاسو به وکړئ په درې مورز بیا روزه شو چې بیا روزه شو چې بیا ما خام تیارې وکړو بیا دروازه کې आवाज شو چې اسیران یو دروټای درکم نه لګي بیا هر سوچت کوور قران راغی چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا قرآن راغی چې دا په وفای په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ بد شرب په ټوله دنیا خور او بیا روټه وخوروله په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمکم لوجه الله روټه خدای د پاره در باندې وخوروله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل درنه نه غواړو نه شکریا درنه غواړو خدای د پاره در باندې و نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې بدا سروي کوي څوک به چایو پاتې نشي څوک به روزماتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه به الله ونیسي دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د دې ملک د پاکستان شریف ډلې حج ته ځان سره جیب کتری بوزي دی ورته ناشتي او هغه ټول ورځ د اجیانو نه جیبونه کټ کوي یو اجیراشي چې مان دومره پیسې رانه ورکې شوې یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې بل راشي دومره رانه په مکه کې یعنی دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 کې حج ته تلم او چترای ورا سره
د بیت الله شریف په خوا کې مې کې خو زه په منځو درېدم او زه ورته اوس په منځ کې ګورم او یو سړي اوچته کړه او منډه کړه نو منځ مې ورپسې ماتولی نه شو او بجوي نو عزیزانو زما عرض داده چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مو په دې تمه کېږئ چې جماعت له یو کجوره راوړو 50 کروڑه کجوري ثواب دی او د پکوړې دې کراوړې او دومره ثواب دی په کې دا پکوړې میکوړې په ټولي په دې کو نظر منډلې شي او جهنم ته به روان کی پکوړو میکوړو خبرې نشته تاسو خیال راکړئ پردې حق عمر له بیړه تباد او یو غرور د دې هلکه تاسو د جمعې پر ورځ خدای نه را پرې دي که څه چلې یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مليان په 1 بجې راځي جمعه دا هم سبا د جنت ټیکاداري څه علاج به کې خو یو خزه و نورې مړه وه زمونږ په مالت کې نو هغې پې جړل نو په انکو کې وایي چې بچڑی میں کس کس نو رواں بچڑی میں کس کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں سوک سوک بجاڑی نو ټول غرق اسدا د جنت باس ماستا سو مخ کی شروع کړي دي شاید چې دا ما غلطی کړې ده ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کی وګورئ په سورته رحمان کې ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودرې دي او زړه کې دی ویل چې هوی د دې خو به خدای ته پوس کوي او رستو شوي دي ګناه باندې دي قدرت راغې او رستو شوي نو الله وی دې سړی ته به انعامي زد و جنت ورکو چې په ګناه قدرت راغې او ګناه نه رستو شوي انعامی 2 جنت ورته ورکو په دې جنت کې بچي فیهما عینان تجریان یو 2 چینه به پکې چې داسې بجاری وي چې سترګې به په کدو ورته په خوان نه مړي میوه به پکې سي فيهما من كل فاكهة زوجان د هر قسم میوه به 2 قسمه بیا دلتا
خاور بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي. التبت سے چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. تکیا بوالی وی دے جنتیانو په فرشونو باندې تکیا بوالی داس لکه دا دلتا ز باجوړ ته تلو منو خان سره چې ملاو شونو ار یو سړی به چراتلو صادر به ځان لاندې کولو پس مکه به کې ناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کې ناستا زړه کې و یاریدم چې اوس ماته ونه وای چې کوشه دې کټ نه خان خو خان دې کنه خان زمونږ د بالا معنی کوم ډیر دي دا نو چې خانان په کوڅو کې سپي د لوګي مړ کیږي نو مای چې اسماته ونه وي چې کوشه د کټنه او چار دی خیمات هغه غونو کو هر یو چې راځي صادرګان لاندې پزمکه کینی ما یو نه غړي غونډه پټ کړه تاسو کوي دلته چې خان کټ کې ناشتي نو مونږ نشو کې ناشته دا د خان بی عزتی ده او هغه داسې متکی ته ډډه والے وو داسې لاس کړو مانه تاسو کول څنګه مولانا صاحب هي دې خانانو ګوره دسي خبرې کوم شته تاسو علاقه کې خانان کنا ها شته کنا دسي خبره څنګه ها داسې خبرې کوي یا یو دلته بالا معنی کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي ولې څنګه ما بالخير خیمه ولې ما خو درنه تاسو کوم ما درته ویل چې خیم کنه دا تاسو څنګه کې څنګه نو باجوړ نه چې هغه زرا تختیدل بیا نه يم تله دا څه په غضب ووري نو دلتا تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډاوال نه نصیب کیږي اول ته بڅکه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی وی دی جنتی پاغه فرشونو باندې چې داغه سټ بدرې خمشنو غټو نوي وجنل جنتین دان الله بیا د جنت نعمتونو به څنګه تا به د سټډا والی کېلا خرم هغه بوټه با کېلا په خپل سپیده کی او بوټه به دومره روغت شي استاد خلیله به کېلا تیار راوړي تابلا سونه داسي انار خرم بوټه به انار صفا کی او استاد خلیله به راوړي داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چرته شته په دې ټول کائنات زما عزیزانو بیا بتوې چندا زه د بوټي د لاس شې نه خورم مال د خادمان سپین کی اورادی وړي په تالی کې دی راته پیش کی نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې خستوي اذا رأيتهم
حسبتهم لؤلؤا منثورا. د جنت خادمان به دومره ښایسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې د ملغلرې نه چا تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیاوي. دومره ښایسته به وي لکه ملغلرې. اوس خو ښایستهوالی اوس مونږه ښایسته نه یو نو خادمان بلا څه ښایسته وي. او بیا چې د چا خادمانی د هغه د شکل ته وګورئ. تاسو دار اورز د اخبار کې ګورئ کنه دا د ملک حکومت خلق چې دي دې بوتاړونو ته وګورئ یا د خپل شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ لګ ګورئ. ها زمون شکلونه څنګه دي ورځ چې تیریږي هر مخ نه د سړي زړه توري د چهرې نه د نور بناوټ ختميږي بالکل هر سړی نه شوتر جوړیږي لګیا. تاسو دې خلکو ته وګورئ په میلیونو ګرځا داسې شکل بدرتا په مخ را نشي چې ورته وګورئ وړه دې خوشحال شي. په میلیونو ګرځا او چې هر شکل در مخامخ کیږي یا به پوزه بونډي وي یا به خلک څه چلی یا به مړه خو څه تندر بوالی نو. د جنت خادمان بداسي چې زارعتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ته چې ورته وګورې نو ته به وایې چې ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیږي. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق جامې به څنګه اغوستي جامې به اغوستي د شنو ریخمو. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اصاور من فضه. پلاس کې به کنګڼه چولی د خادمانو د زرو نو چې په کوم لاس تعالی تاله پیش کړي چې فروټ پکې پرې کړی دي یا روټای پکې تیار ده په لاسونو کې به کنګڼه مچولی او شکلونه به هم د بلغلرو پشانی. نو ته چې هغه ته وګورې هغه روټای نه به موړ شي کنه. وای کنه خلیخم ټکی نه دي ناسی پتا ما ورته ناسی دي بس خو پړ جنت ته ورن نوځي. خادمان به داسي یا الله ترحم وکي چې غلامان او خدمتگار د جنت به داسي وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار سړی د خله وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي. ته خدا خپل خله دی یو غریب سړی خان ته ورنږدې کی او داسې داسې ورته وکي خان بوج لري د خوار کا خله کې دی غول نیولې وای به ورته کنه ها او الله څه وای ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. درو جدار د خله وګمه چې دا ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي. لعنت په داسې قوم وي چې دا الله
د شفقت ته وګوره، د الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره، د الله د مهربانو ته وګوره، او د انسان د بغاوت ته وګوره. د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته. لوی باغی چې دی هغه انسان. په کار خداو چې د الله یو مهرباني، یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ دا قوم چې دی دا اپریده قوم دی. نو اپریدی چې دی تحصیلدار او ډیپټي صاحب نډیر داسې جار او قربان کیږي. نو زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار لکواټ ته ورغلو. نو تحصیلدار به ورته را پاسېدلې ورغاړي وته به یو پملا به ولا ټپ ور کړی یو بیا ورته ویلي چې کورسای کې تشریف کېده. نو دې چې کور ته راغی نو خزه ته وی چې وا خزه تحصیلدار صاحب لا چې راغلم ناصر او ته په کورسې کې راپورته شو ورغواړي وته و په دې ملي و ټپاولم و بیا راته وی چې په دې کورسې کې تشریف کېده. نو خزه په دې تشریف پوه نشم چې دا تشریف څه شي لایي. نو خزه ورته وی چې دا د غلو ځای له تشریف یې کنه. وی چې ته وګوره نو د ما د غلو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې وتاوي او په کورسې کې کېنه. او سپریدي خو دسی دي او ته چې چرته تانه تلاړ شي تاسو ټول تللی. ستاسو ایمان ما د پولیس او د تانه او د مرزا سره په مخ کې کتلې ده. ما ته معلوم یې تانه تلاړ شي مرزا صاحب السلام علیکم ادا سیناستي علیکم ته چل او تا خروس نه زړه بوټوزي خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه دی او لا چې سه چو صاحب تور مخامخ دلته ما ستاسو ایمان لیدلې. ما کتلی ستا ایمان میں پتانا کې کتلې ده او د خپل قوم ایمان میں په تحصیل کې کتلې ده. شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارون د دنیا عشق ولکړه. شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارون د دنیا عشق ولکړه. کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونا. په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات ته دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دې چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مسقال ذره عمره پروا نه لري. د مسقال ذره عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع د بندگان
یو سر لور شي ډېر ټیس ټپاس کې تله او چې ورشي نو چټ اولی کې چې دا چټ دنه ورکه چې پلانې خان راغله دی تاسو سره ملاقات اوس هغه افسر د دوانوم نه نو ته ورته بار ناشته و انتظار کې زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوي او زه ورغلم ما نه چټلې غلې دی او نه مې جواب لګلې اردلی دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وجی اطلاع ورته مې د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوس نیخ په ورځه د یو نه یې نو الله د لکونو کړی یې چې د یو شوي لکونه بستاسوي دار سه بستاسوي نو یو الله پرېخه دی الله تاسو پرېخي او په قیامت کې هم دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغلو او زما قانون تغییر کړو او پریوی خو کذالک اليوم تنسى نن مام تفریخوي او هیر میکړي چې تا زهر کړو ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړي الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او دا الله درباري او الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړي بیړه دې د پلار او د نیکم تباش وکنه غرق شوي کنه نو عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سبستاش ما تاسو ته دا خبره کړې و چې الصوم لي وانا اجزي به روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم یو روایت دا دی چې الصوم لي وانا اجزا به روزه زما ده او د دې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم الله و استاد روزي په بدل کې به زه درکړل کېږم زه بستا شم اندازه وکړئ چې د یو روزي په بدل کې الله بستا شي نو چې الله ستا شو د خدای ټوله خدای ستا شو کنه شو هرڅه ستا شو نو دی وجنا عزیزانو لک سوچ وکي او یو ټکه می پرور ولای واوري چې دو شیونه دي چې هغه به د قیامت په ورځ بالکل نه بخلې کیږي یو پردې مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلې وي دا به نه بخلې کیږي او یو غرور تکبر ځان ته زویل دا به نه بخلې کیږي دا زټکه دا دومره خطرناک ټکه دی چې عمر او عبدالآباد د پاره د سړی بیړه تبا کی شیطان څومره مشهور شی دی شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو شپږ لکه کاله او د ملائکو استاد پاتې شوی یو ټکی وکړو چې د آدم علی السلام لاش تیار شو او ملائکو ته حکم شو چې سجده ورته وکړي نو تمامي ملائکه ورته په سجده پریوته
الا ابلیس مگر شیطان انکار وکړو ولاړ پاتې شو. الله ته تپوسو کو چې ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چې ما ته حکم وکړو چې سجده وکړه تا ولې ونه کړه؟ نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا ز او دې ته سجده خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه د اور نه پیدا یم چې پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی، زه څنګه د ته سجده وکړم؟ خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زه ولې وې؟ الله وی زه خو زه یم، بل څوک دی چې زما په مخ کې زه ووایي شته؟ په سایکل د 500 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمرود نه او د لنډي کوتل نه په 100 روپۍ کوي، پاغه پسې کسٹم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي او چې سایکل والا وګوري الا دادهم کتو د دنیا غن کا نا سایکل والا نړ بوټي کله په یو کوستی منډي وای، کله په بل کوستی منډي وای، کله خدایم هلاک کا چې هلاک شي، خدایم هلاک کا چې هلاک شي. نو تورې چي دي دا تورې چي بیګاله تاسو سکای نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی دی، دا سچل دی وای دا سمګلینګ دی. تاسو یو افسر وخایي په دې پاکستان کې چې داغه خزه د پاکستان جامع اغوستي شتا بنګي گئی، یو افسر وخایي چې داغه خزه د پاکستان جامع اغوستي، یو افسر وخایي چې هغه د پاکستان جامع اغوستي. په کور کې لوخي وګوره دا د پاکستان لوخي دی، دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی، ها د کوم ځای جوړ دی؟ دا سمګلینګ شو کنه شو؟ نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی، د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی؟ د پاکستان جوړ دی، د جاپان. دا ستا په کور کې لګیدل دا سمګلینګ نه دی. کوم چې ستا کور ته راننوځي اسمګلینګ نشو، او چې کوم غریب په وګ کړی او په کرای چا سره وړي هغه سمګلینګ. سمګلینګ پاوډر دی، نن پاوډر والا چې تاسو ونی سي په جیل کې پراته یې مزي چرچی کوي، خورس کی عیش کوي. پاوډر والا چې راونی سي خرڅون کی جیل میل ته مپرې د خو چې څنګه دی ونی وو پس مکه سم نه وو تبر ورته ونی سو کېمای کا. نن د پاکستان بچی تمام د پاوډریانو د لاسه تباہ او برباد تباش. بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي پولیس والا ورشي راوي نشي د بلو پرنٹ چلولو، بلو پرنٹ چلولو ا بلو پرنٹ چېونی سي تان عدالت ته بوزي مجسټریټ وایي چې دا جی بیلیبل کیس ته بیلیبل وای تخلق دې دمر دانه اوخه په خلق دې ناسور راوخه پاوډر بیلیبل کیس ته چې قوم بچي او د قوم سړي ټول تباہ او برباد کړ. هغه بیلیبل کیسي وکیل پیسې والی او دغه ور پیش کیږي دا بیلیبل دی ما په دمر ضمانت پرې کیمه کولی پکار توبه او باسي هر وخت. یا الله د خپل گرفت نم ساته، یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته، یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې کوا. خدای استاد سیب سے امتحان تابع نه لګ. الله فرمایي کأنهن الياقوت والمرجان، دا د جنت حورب د یاقوت او د مرجانو پشانی
په رنگ او په صفای او په خوبصورتۍ کې. دا هغه سړی ته به دا انعامي، هغه سړی ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی، اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی، نو هغه به وای په قیامت کې سپیشل 2 جنت ملو شي. او ومن دونهما جنتان، الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه می، خدا 2 جنت به انعام دې سړی ته ملاوي. نو عزیزانو، گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه به په اراده باندې کیږي، او په اراده کې بیا الا بکیږي چې ګناه ته وکي. ګناه دی اونکړه نو دا ګناه به لیکل کېږي نه. او کله نیک کار اراده دی وکړه، دا اراده دی وکړه چې زه جمعات لازم او لاره کې څه واقعیا پیښه شوه او ته پاتې شوې، نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عمل نامه کې په نیکۍ کې ولیکل شي. دا اراده دی وکړه چې پلانې سړی نن وړو ورته نه دی ملو شوی، غریب دی، کور ته ورځم چې د وړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان لره وړي، او لاره کې څه واقعیا پیښه شوه ورنه راغی، نو دا نیکی دی الله پاک لیکلی کی. عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی، خدا د دې اراده خرابې دي کنه. نو عزیزانو عرض می دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نه کی نو نه لیکل کېږي، او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نه کی نو دا نیکی لیکل کېږي. سره د بے پروايي ذات، سره د بے نیاز ذات، الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ورسره